د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ دې ودروي. د طالبانو حکومت یو وار بیا پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو له بیړنۍ او جبري ایستلې دې ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دواړو خواوو په همغږۍ د یوې ګډې تګلارې له مخې د افغان کډوال هیواد ته راستنه کړي. د یاد کمیسیون په خبرپاڼه کې د اسلامي همکاریو سازمان، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو بنسټونو او ادارو غوښتل شوي چې د افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو د ګاونډیو هیوادونو د چارواکو له بیړنۍ او ناعادلانه پریکړو له امله د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې نشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ACC کارت لرونکو او غیر قانوني افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړی چې له دغه هیواده وځي. پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د ځنډولو په تړاو د طالبانو حکومت غوښتنه رد کړه. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د ځنډولو په تړاو د طالبانو حکومت غوښتنه رد کړې ده. راپور کې راغلي چې کابل ته په ډاګه ویل شوي چې اسلام آباد د اپریل لومړۍ نیټې څخه د ټولو ACC کارت لرونکو او غیر قانوني کډوالو د شړلو په برخه کې خپل پلان تجمن دي. ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د دې ضرب الاجل له صادرولو وروسته د طالبانو حکومت د ډیپلوماټیکو لارو له لارې پاکستان ته مراجعه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې افغان اتباع دې ونه ایستل شي، خو پاکستان ورسره نه ده منلې. سرچینو ویلي چې اړوندو چارواکو ایالتونو ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی ونیسي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسېدو عالي کمیسیون له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو د سمدستي او جبري ایستلو څخه دې ډډه وکړي. د معلوماتو له مخې شاوخوا 800,000 افغانان په پاکستان کې ACC او 1.15 میلیون افغان کډوال بیا POR کارتونه لري چې د 2025 کال د جون تر 13 نیټې پورې اعتبار لري. د پښتونخوا وزیر اعلی د افغانانو له جبري اخراج سره مخالفت څرګند کړ. د خیبر پښتونخوا سروزیر علي امین ګنډاپور په یوه خبري ناسته کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د مرکزی حکومت د پالیسۍ مخالفت وکړ او ویل چې افغان کډوال باید په زوره ونه ایستل شي. د خیبر پښتونخوا سروزیر علي امین ګنډاپور په پیښور کې یوه خبري ناستې ته وویل چې د افغان کډوالو په اړه د مرکز پالیسي نیمګړې ده او د دوی سره هم پکې هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. ګنډاپور نیوکه وکړه چې په تیرو وختونو کې هم د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کې له بشري حقونو سرغړونه شوې ده. هغه همداراز ویلي چې کوم افغانان چې جرمي سابقه ونه لري او په پاکستان کې پاتې کېدو ته لیواله وي باید تابعیت ورکړل شي. د پښتونخوا د جرګې غړو له طالبانو څخه غوښتي چې پر پوستې جوړولو د کار ودروي. د تورخم دروازې پرانیستو لپاره د جرګې د پښتونخوا غړو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د لارې پرانیستو لپاره پر نوي پوسته کار بند کړي. نن دوشنبه په تورخم کې د دروازې د پرانیستلو په موخه د افغان او پاکستاني سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې د دویم پړاو مذاکرات ترسره شو. د دې جرګې د پښتونخوا یو غړي شاه خالد چنواری وایي د جرګې دواړو لورو پر دریو مسلو خبرې وکړي چې اوربند د کار بندېدل او دریم ګام کې لار پرانیستل دي. نوموړی وایي د طالبانو لخوا پر پوسته د کار بندېدو لپاره افغان لوري وخت غوښتی دی. نوموړی دا هم وایي چې جرګې د اختر تر 15مې له طالبانو څخه د کار بندېدو غوښتنه کړې ده او تر هغه وروسته که هر څه پیښیږي بیا د جرګې مسؤلیت نشته. د تورخم دروازه له تیرو 15 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده چې دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر له جدي ستونزو او سترو مالي زیانونو سره مخ کړي دي. پاکستاني چارواکو د طالبانو لخوا د پوستو او تاسیساتو جوړولو له امله دغه لار تړلې ده. له تیرو 2 اونیو راهیسې هیواد کې د روغتیا نړیوال سازمان 160 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روانې مارچ میاشتې له 4 نیټې راهیسې د هیواد په 15 ولایتونو کې دغه سازمان 160 روغتیایي مرکزونه د بودیجې کمښت له امله تړل شوي دي. د معلوماتو له مخې یادو مرکزونو 1.8 میلیونه کسانو ته روغتیایي خدمتونه رسول. دغه سازمان په یوه خبرپاڼه کې اندېښنه څرګنده کړې چې تر راتلونکي جون میاشتې به د هیواد په شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې د دغه سازمان 220 نور روغتیایي مرکزونه هم وتړل شي چې 1.8 میلیونه نور کسان به هم له لومړیو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس خبرداری ورکړی چې د روغتیا په برخه کې هر راز خنډ د ژوند په بیه تمامیږي او زیاته کړې ده چې دا یوازې د تمویل خبره نه ده بلکې د ژوند خبره ده. د یاد سازمان په وینا که چیرته د بودیجې کمښت همداسې دوام وکړي نو چارې به 80 سلنه په ټپه ودرېږي چې میلیونونه خلک به له مهمو روغتیایي خدماتو بې برخې شي. آلمان له سوریې سره 300 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د جرمني بهرنیو چارو وزیري انالینا بیربوک په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د بسپنه ورکوونکو تر کانفرنس مخکې ویلي چې
جرمني د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو له لارې د سوریې لپاره د 300 میلیون یورو د مرستو ژمنه کوي. هغې ویلي چې دا مرستې به په سوریه کې د انتقالي حکومت پرته ورکړل شي چې د سوریې په ګډون به ترې اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې هم سوریایي کډوال برخمن شي. د نوموړي په وینا دا مرستې به د خوړو، روغتیایي خدماتو او بیړنیو سرپناهو چمتو کولو او همدارنګه د ځانګړي زیانمنونکو لپاره د محافظتي اقداماتو لپاره ولګول شي. هغې له انتقالي حکومت هم وغوښتل چې د علویانو په کلیو کې د سلګونو ملکي وګړو د وژنې په اړه تحقیقات وکړي او هغه کسان چې د دوی لپاره مسؤل دي حساب ورکړي. روسیې په اوکراین کې اوربان په ناټو کې تر نه شاملېدو پورې مشروط کړ. د روسیې بهرنیو چارو د وزیر مرستیال میخایل بوګدانوف ویلي چې دا ضمانت دې راکړل شي چې اوکراین به په ناټو کې نه شاملېږي نو ښایي اوربان ممکن شي. هغه ویلي چې هېواد یې غواړي چې له امریکا او اروپا د روسیې د امنیت د تأمین ضمانت وکړي تر څو د سیمې امنیت یقیني شي. هغه پر دې ټینګار کړی چې اروپا باید پر دې ښه پوه شي چې که دوی له نړیوالو قوانینو سره سم د روسیې امنیت تضمین کړي نو باید په ناټو کې د اوکراین شمولیت رد کړي او په اوکراین کې بهرني ځواکونه ځای پر ځای نه کړي او یا له دغو ځواکونو له موجودیت څخه په استفادې پر روسیې له پوځي فشارونو څخه لاس واخلي. بریتانیا د بي بي سي نړیوال سرویس د بودیجې کمولو په اړه غور کوي. د راپورونو له مخې د بي بي سي نړیوال سرویس د بودیجې لویه برخه د حکومت د رسمي بهرنیو مرستو بودیجې څخه ورکول کیږي. تر دې مخکې د بریتانیا حکومت اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو مرستو بودیجه به کمه کړي. د بریتانیا لومړي وزیر سټارمر تېره میاشت اعلان وکړ چې له 2020 کال څخه د خپل هیواد د پوځي لګښتونو د زیاتولو لپاره به د بریتانیا بهرنۍ مرستې کمې کړي. چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې په راتلونکو 2 کلونو کې د هیواد په رسمي نړیواله پرمختیایي بودیجه کې شاوخوا 6 میلیارډ پونډه سپما وکړي. د بي بي سي نړیوال سرویس په شاوخوا 40 نورو ژبو فعالیت کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فرمان په صادرولو سره د امریکا غږ کارکوونکي په جبري ډول رخصت کړي او دغه راز یې د ازادۍ راډیو بودیجه لغوه کړې ده. ولسمشر ټرمپ او متحدانو یې امریکا غږ د امریکایي مالیه ورکوونکو پر اوږو اضافي بار بللی دی. قطر د اردن له لارې سوریې ته طبیعي ګاز ورکوي. قطر هیواد اعلان وکړ چې د سوریې د برېښنا نه کمزوري سیستم د ښه کولو په موخه به د اردن له لارې سوریې ته طبیعي ګاز ورکړي. د راپورونو له مخې د ګازو په ورکړې سره به سوریه کې 400 میګاواټه اضافي برېښنا تولید شي. د سوریې د برېښنا وزارت ویلي د دغه پروژې له مخې به هره ورځ 2 میلیونه متر مکعب طبیعي ګاز سوریې ته انتقال شي. بلخوا قطر د سوریې بیا رغونې او نورو برخو کې په تدریجي ډول مرستو ته ژمنتیا ښودلې ده. د شا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.